دي ښه بعض خلکو پر کې ډېر بدعات ایجاد کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه طریقه سری بود نه کوي، ځان به یوې طریقه ایجاد کړي. کله سلام وګرځي ضرب الاسود کی اللهم انت السلام ومنک السلام په مخ بلا سره کوي. لکه په دې کې لاس کپ چتل کوم ذکر راغلي دي، دا خو اسکار دي. اسکار وو کې خپل اسکار به د ضرورت ځان دعا وغواړي. امام ته انتظار مکو چې بعض خلکو امام ته انتظار کوي، امام لاسته ښکته کړي دی نه ښکته کوي، امام چې لاسته پورته کړي دی لاسته پورته کوي، اته به انتظار کوي. نه سلام چې کله وګرځېدو ستاو د امام تعلق ختم، کته پاسېږي او کله پاسېږي کېنه دلته د امام هم خپله خوښه ده، دا هر چا خپله خوښه ده. که زما ضرورت اوس به دعا غواړم او که زما ضرورت نه و جنه به غواړم بل ټیم کې به وغواړم. دلته به امام ته خلک انتظار کوي، نو امام هغه به دعا کوي او خلک به پې امین وایي. نو امام هلته دعا کې څه وایي؟ امام وایي یا الله ما وبخي، خلک وایي امین، هغه ته ټول محرومه شي. امام وایي یا الله د خپلو خزانو نه مال راکړه، خلک وایي امین، هغې ټول محروم وي. امام وایي الله ما روغ کړي، هغې وایي امین، خلک ټول محرومه دی. هلکه د هر چا به خپله دعا خپل څه ضرورت دی. زما به ځان له ضرورت دي، ستا به ځان له ضرورت دی، بل به ځان له ضرورت دی، یعنې د ځان له غواړي که نه. دې کې د امام سره څه تعلق دی؟ خو اسکار خلک نه پوره کوي. ډېر علما شته چې هغې ته اسکار نه دي یاد د مانځه نه وروسته، او دغه به جوړ کړی، هغه یو بدعي طریقه به جوړه کړې چې خامخا لاس هغه پورته کړی نه وي او بس خلک به انتظار کوي چې به مخکې راښودل جو خلک به ټول پاسي. نه د فرض مانځه نه وروسته دعا قبلېږي، خو طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به یې اختیاروي.